یو ملک کې یو بادشاه اوسېدو. هغه ځان سره محل کې ډېر شي سپي ساتلی و. د هغه نوکرانو چې به کلم څه غلطي وکړه نو دوی به هغه نوکر راوستو او سپو ته به مخې ته واچولو. یو ورځ یو نوکر نه څه غلطي وشوه نو بادشاه وزیر ته حکم ورکړو وزیر دا نوکر سپو مخې ته واچوه. بادشاه سلامت مخ ستاسو 10 کاله خدمت کړی دی. د سپو ته مخې ته اچولو نه مخکې تاسو ما له 11 ورځو مهلت راکئ. اور دغه شان بادشاه د نوکر په خبره راضي شو. نوکر ډېر زیات چالاک و او د سپو خیال ساتلو والا محافظ پسې لاړو. زه 10 ورځې د سپو خدمت کول غواړم، تاسو ما له د دې اجازت راکئ. محافظ چې څنګه د نوکر خبره واورېده نو هغه د په خبره ډېر اریان شو، خو بیا یې د اجازت ورکړو. نوکر د سپو خیال ساتل شروع کړو. د هغې صفایي خیال به یې ساتلو، د هغې خوراک څښاک به یې ډېر زیات خیال ساتلو. 10 ورځې پس بادشاه وزیر له حکم ورکړو نوکر له سزا ورکوي او سپو ته واچوي. وزیر چې څنګه نوکر سپو مخې ته واچولو نو هغه سپو هغه ته هېڅ هم ونه وی او هغه مخې ته کېناستو. محل کې موجود چې څومره خلک وو او ټولو چې دا هر څوک کتو نو هغه ډېر زیات اریان شو. بادشاه هم ډېر زیات اریان و. زما په دې سپو باندې څه چل شوی دی؟ نوکر ورله جواب ورکړو بادشاه سلامت ما صرف د دې 10 ورځې خدمت وکړو، خو دی هغه هېر نه کړو. اور بلخوا ما ستاسو 10 کاله خدمت وکړو او زما په یو غلطۍ باندې تاسو زما ټول خدمت هېر کړو. اور دغه شان بادشاه د خپلې غلطۍ احساس وشو او هغه وزیر له حکم ورکړو چې دا نوکر آزاد کا. نو ښکلي ماشومانو دې کیسې نه موږ ته دا سبق ملاویږي چې انسان نه کله څه غلطي وشي نو موږ له پکار ده چې موږ شاته د هغه ټول خواله یاد ساتو اور هغه معاف کو، ځکه چې انسان د سپو نه بهتر دی بدتر نه.